جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلم او نن مې ستاسو دپاره د انګلیش یو خصوصي کلاس راوړی دی. ډیر وړوکی کلاس دی، د 103 منټو کلاس دی، خو په دې کلاس کې ګورئ ستاسو دپاره د روزمره زندګۍ چې مونږ کوم څیزونه استعمالو د هغه څیزونو نومونه دي. دې ته به تاسو ښه په توجه سره ګورئ او د دې نه تاسو ځان سره سکرین شاټ واخلئ چې دا نومونه تاسو ته یاد شي او له تاسو نه هیریږي نه. دغه نومونه زه تاسو ته اخلم، د شمار نومونه دي. خو کلاس شروع کوم. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ د کلاس اولنی ټکی چې ما سره کوم دی، سیکل. سیکل وایي لور ته. په کوم باندې چې مونږه ګیا، غنم، واښه وغیره ریبو کنه، دغې ته مونږه لور وایو په پښتو کې. دې ته په انګلیش کې وایي سیکل. دا ډیر د استعمال ټکی دی، ډیر مونږ یې په روزمره زندګۍ کې ډیر استعمالو. داسې پسې دویم نمبر چې کوم دی، هینډسا. د هینډسا وایي ارې ته. په کومه اره باندې چې مونږ بوټي وغیره ریبو کنه، دې ته په انګلیش کې وایي هینډسا، اره. شاول، دا تاسو ویلی شئ شاول. شاول وایي بیلچې ته. بیلچه هم تاسو ډیره ښه پیژنئ، دې ته په انګلیش کې وایي شاول، بیلچه. میټک. میټک وایي کرندي ته. تاسو به کرندی پیژنئ، څوک ورته کرندی وایي، څوک ورته ګینټي وایي، مختلف نومونه ورته ویلی شي، خو کوم یې چې خپل نوم دی د پښتنو هغه دی کرندی. نو کرندي ته وایي میټک. صحیح شوه؟ داسې ګورئ تاسو ته په بل پیج باندې داسې 3-4 نومونه دي، هغه هم وګورئ. ډیر فایدار نومونه دي، دا زده کړئ ښه. او مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی هغه دی ګریډل. د ګریډل مطلب دی، معنی د ګریډل وایي طبخي ته. صحیح ده؟ په کوم طبخي باندې چې مونږه روټۍ پخو، تاسو به دغه طبخی پیژنئ. دې ته په انګلیش کې وایي ګریډل، طبخی. بیا ورپسې بل ټکي ته وګورئ، پیسل. په دې کې دا ټي چې کوم دی دا سایلنټ دی، دا به تاسو نه وایئ. پیسل لنګرۍ ته وایي. په کومه کې چې مونږه چکني او داسې وغیره نور هم سیزونه ټکوو کنه، دغې ته مونږ لنګرۍ وایو. دې ته وایي پیسل اینډ موټر. په دې موټر کې په تاسو دا آر چې کوم دی دا سایلنټ دی، دا تاسو ویلی شئ موټر، دا مورټر نه دی. صحیح ده؟ موټر، لنګرۍ. پلیرز. د پلیرز مطلب دی، معنی دا پلاس. په انګلیش کې پلاس ته وایي پلیر. صحیح ده؟ پلاس هم تاسو پیژنئ. جی بل ټکی چې کوم دی هغه دی هیمر. د هیمر مطلب دی سټک. هیمر وایي سټک ته. سټک به هم تاسو پیژنئ. صحیح ده؟ هینډ کپ. خطکړۍ. هغه خطکړۍ کومې چې اکثر تاسو د پولیسو سره وینئ او قیدي ته یې په لاسونو کې اچولي وي، دغې خطکړو ته تاسو ویلی شئ هینډ کپ، خطکړۍ. همدا یو څو ټکي وو چې په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره راوړو. وړوکی کلاس دی، د 4 منټو د 15 منټو کلاس دی. زه امید کوم چې دا نومونه به تاسو زده کړي وي، ډیر فایدار به ستاسو دپاره ګرځېدلي وي. دا به تاسو په روزمره زندګۍ کې استعمالوئ، په خپل کار به یې راولئ. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره یو بل نوی کلاس به راوړم، د بل کلاس سره به راځم. تر د بل کلاسه پورې به ماله اجازت هم راکئ او ما به په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یئ، الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.